د فلم شروعات ډېر یو ښایسته ټاپونه کېږي، کوم ځای کې چې په سمندر کې یو کښتۍ ولاړه وي او هغې کې ډېرې ښایسته جینکۍ هم ولاړې وي او لاندې په اوبو کې یو غټ شارک هم ګرځېږي. هغه شارک مې ډېر زیات غټ وي او له هغې څلور مخونه هم وي او هغه څلور سرو والا مې په دې بل شارک باندې حمله وکړي او هغه وخوري او په دغه ټول سمندر کې اینه ډېره زیاته خواره شي. بره په کښتۍ کې یوه جینۍ ولاړه وي او هغه دا وینه وګوري او هغه شارک د اوبو نه بره راشي او دغه ټول جینکۍ دغه شارک وګوري. دغه ټول خلک ته ونه یېرېږي او دغه هلک د دغه شارک نه عکسونه وکاږي او دغه مۍ دې ته ډېر نږدې راشي او د اوبو نه بهر ته روځي او په دغه ټولو خلکو باندې حمله وکړي او دوی وخوري. او دغه شانتې موږ هغه څلور سرو والا غټ مۍ وګورو چې هغه ډېر زیات غټ هم وي. بل خواته موږ پولیس سټیشن کې یو جینۍ ګورو چې د هغې نوم سټرلینګ وي او هغه یو خپل ملګري ته د دغه حادثې باره کې معلومات ورکړي او هغه خپل ملګري سره په یو کښتۍ کې دلته کې راشي او دغه پته معلوموي چې دا څنګه حادثه وشوه. په دغه کښتۍ کې دوی ته صرف یوه کیمره میلو شي او په هغې کې عکسونه وي، خو کله چې دوی عکسونه وګوري په هغې کې هغه شارک مۍ هم وښیي. دغه دواړه کسان ډېر زیات ویریږي او دغه فکر کوي چې همدغه مۍ دغه ټول خلک یې وخوړو مړېږو، خو هغې دغه فکر هم کوي چې واقعي په دغه شانتې مۍ هم په دنیا کې شته او که نه. بیا دوی په منډه یو ډاکټرې ته راځي او له هغې نوم انجلا وي. هغې سره ډېر زیات معلومات وي چې سمندر کې څنګه رقم مخلوق اوسېږي او دغه ډاکټرې ته له هغه شارک عکس وښیي او ورته ووایي چې په حقیقت کې دغه شانتې مۍ کیدی شي او که نه. خو هلته کې موجوده یو بل ډاکټر ورته ووایي چې دغه شانتې مۍ خو په دنیا کې موږ پهله ځل وکتو او دا هسې ګپ دی او دا دغه تصویر چا ایډیټ کړی دی او دې ته څلور سرونه جوړ کړي. او دغه ډاکټر انجلا هم ورته ووایي چې دغه خبر حقیقت دی، دا هسې ګپ دی. دغه دواړه پولیس والا دلته نه بیا لاړ شي. بل سین کې موږ دغه ډاکټران خپلو ملګرو سره په یو کښتۍ کې ګورو او دغه ډاکټر ملګرو ته ووایي چې په حقیقت کې څلور سرو والا شارک هم وي او زه دلته کې راغلی یم چې هغه موږ ونیسو. او ته وایي زما یو واټر ټینک هم دی، هلته کې خلک ډېر زیات نه راځي او که ما دغه مړی ونیولو او خپل واټر ټینک ته مې بوتلو نو هلته کې به ډېر زیات خلک راشي او زه به ډېرې زیاتې پیسې هم وګټم. او بیا دغه ټول خلک خپله کښتۍ سټارټ کړي او سمندر منځ ته لاړ شي او هلته کې په بالټو کې نه راواخلي او په دغه سمندر کې لاړه کړي او په کښتۍ کې لاندې یوه کیمره هم فټ کړي او له شارک د راتلو انتظار هم کوي. خو لږ ساعت پس موږ هغه شارک وګورو چې راشي او هغه ټولنه پیله په کیمرې باندې حمله وکړي او هغه ماته کړي او د اوبو نه روځي په کښتۍ باندې حمله وکړي او دې کې یو کس ونیسي او ځان سره لاندې اوبو ته بوځي او هغه کس مړم کړي. باقی خلک چې کله دا وګوري هغه ډېر زیات ویریږي. خو لږ ساعت پس هغه دوه پولیس والا هم دلته کې راشي او دا خلکو سره ملاقات وکړي. دا خلکو ورته ووایي چې یو عجیبه غوندې کې مۍ د اوبو نه راووته او زموږ یو ملګری مړ کړو. خو سټرلینګ ورته له خپل جیب نه په موبایل کې هغه عکس وښیي او ورته ووایي چې هغه دا مۍ و. دغه ټول کسان وایي چې بلکل همدغه شارک مۍ و چې اوبو نه راووتو. دغه دواړه پولیس والا ډېر زیات پریشانه شي او دواړه په خپلو کې یوه خبرې کوي چې موږ ته پکار دی چې دلته کې خلک بند کړو چې دغه سمندر ته رانه شي. بل خواته موږ یو سړی ګورو چې په سمندر کې میان نیسي او هغې خپله کښتۍ راوستې وي او دغه شارک په هغه کښتۍ باندې حمله وکړي او هغه لاندې رالاړه کړي او څنګه چې دغه سړی اوبو ته راشي په دې باندې هم حمله وکړي او هغه وخوري. بل خواته موږ څه خلک وګورو چې دغه سمندر ته په چکر کې راغلي وي او دوی هلته کې یو غټ مۍ وګوري او دوی ته ډېر زیات خوشحاله شي او دغه مۍ نه عکسونه وکاږي. خو بیا هلته کې هغه شارک راشي او په دې ویل باندې حمله وکړي او په دغه غټ مۍ باندې داسې غټه حمله وکړي او ویې خوري چې هلته کې په سمندر کې ډېر زیاته وینه خواره شي او دغه ټول خلک ډېر زیات ویریږي او دوی بالکل یقین نه کوي په خپلو سترګو باندې چې دوی اوس دلته کې څه وکتو. بیا هلته کې یو پولیس دغه شارک وګوري چې دې خواته را روان وي او دغه پولیس په دغه شارک باندې ډزې وکړي خو دغه شارک اچانک د اوبو نه راشي او په دې حمله وکړي او چې څنګه یې وخوري هغه دې نه لاړ شي او په دغه نور خلکو پسې را روان شي. خو دغه نور خلکو ته پهله نه تیار ولاړ وي. دغه خلکو غوښتو چې په دغه شارک باندې یو ټریکر ډیوایس ولګوي او د هغه ټریکر په مدد باندې به دوی دغه شارک ونیسي او پته به یې ولګوي چې دا چېرته دی. خو څنګه چې دغه شارک د اوبو نه بهر ته روځي او په دې باندې حمله کوي هغه سړی په دې باندې دغه ټریکر ولګوي او دغه شارک اوس هم خپل شکار پرې نه غوښتو او دلته کې دینه یو کس ونیسي او په خوله کې لاندې اوبو ته یې ویسي. په کومه چې دغه ټول خلک ډېر زیات پریشانه او خفه شي ولې چې د شارک نیولو په چکر کې دوی نه یو خپل ملګری ضایع شو او هغه مړ شو. بیا موږ د څلور سرو والا شارک ګورو چې دې لکۍ نه یو بل مۍ راوځي. هغې وختي یو بل شارک خوړلی و او دغه شانتې دا مۍ اوس د دې 5 مخونه شي.
دغه جنې بیا یو پلان جوړي او ته وایي چې دغه شارک د ډولفین د اواز نه یریږي او موږ به په سپیکر کې د ډولفین په شانتي اوازونه وکړو او دغه شارک به ویریږي او لري به وتښتېږي او بیا به موږ دا په بم باندې والوزو او مړ به کړو. دغه ټول خلک بیا سمندر ته خواته راځي او خپل پلان جوړي. دوی سره دلته کې صرف 3 سپیکرې وي او دغه سپیکرو په مدد باندې به دغه شارک بل ځای ته ولېږي. دغه ټول خلک په خپلو کښتیانو کې سوار شي. خو لږ مخکې چې دوی لاړ شي دوی یو بل نه جدا شي چې دغه سپیکرې په مختلف ځایونو کې ولګوي. دغه ډاکټر هم د خپلو ملګرو نه معافي غواړي او ته چې دا ټوله غلطي زما ده. دغه څومره خلکو چې مړه شو دا زما له طرفه دي او زه په لالچ کې راغلم او ما غوښتو چې دغه مړی زه ژوندی ونیسم. دلته کې یو جنۍ دغه سپیکر په اوبو کې لاندې ښکته کړي خو دغه شارک په غلط ځای ته لاړ شي. دی چې کوم ځای ته غوښتو چې هلته لاړ شي دا هلته نه بلکې بل ځای ته لاړ شي او دغه شارک مړی سټیرینګ کښتۍ ته لاړ شي او دوی ته د ټریکر په مدد باندې پته ولګي چې دغه شارک اوس زموږ کښتۍ ته خواته راغو او بیا دوی نه د شارک لوکیشن بېدرکه شي او دغه شارک اوس بالکل د دې له کښتۍ لاندې راغلی وي. د سټیرینګ یو ملګري تومانچه راواخلي او دغه شارک نیسي او دغه شارک چې کله کښتۍ ته ډغره ورکړي هغه بې تولې شي او لاندې اوبو ته راوغورځېږي او اچانک دغه شارک پې حمله وکړي او دغه جنۍ هلته کې مړه کړي او ټوکرې ټوکرې کړي. سټیرینګ تومانچه هم راوالي او په دغه شارک باندې ډېرې ډزې وکړي خو دغه شارک باندې بالکل هم اثر ونه کړي او هغه ته لاړ شي او بیا دغه شارک راتاو شي او په سټیرینګ باندې هم حمله کوي او له کښتۍ لاندې چې کوم پکې وي هغه هم ورته مات کړي او دغه شانتې د دې کښتۍ په اوبو منځ کې ودرېږي او مخکې حرکت نه کوي. سټیرینګ په منډه باندې وایرلس راخلي او نور ملګرو ته د دې خبرې اطلاع ورکوي خو هغه ته وایي چې ته یېرېږه مه ته دغه له میانو اینه راواخله او زموږ د کښتۍ خواته رالاړه کړه او دغه شارک ما له پرېږده زه ورسره پوهېږم. او سټارک بالکل همداسې کوي هغه اینه راخلي او د دې د کښتۍ خواته لاړه کوي او هغه شارک د دې کښتۍ پرېږدي او هغه وینې پسې ځي او دغه کس خپلو ملګرو ته وایي چې ځان ریډي کوي او دغه شارک اوس موږ ته رانږدې شو خو په لاره کې شارک نه هغه ټریکر وځي او دوی نه اوس شارک بېتولي شي او دغه فکر کوي چې دی اوس هلته کې ولاړ دی او په اوبو کې هغه بمونه لړکي او دغه شارک راتلو انتظار کوي. او څنګه چې دغه 500 وړه شارک راځي او دا بم خوري هغې نه پهله یو بل شارک راشي او دغه بم وخوري او بره په کښتۍ کې دا ټول خلک دا فکر کوي چې هغه شارک اوس دا بم په خوله کې ونیولو او دوی د ریموټ کنټرول بټن ووهي او هلته کې یو غټه چودنه وشي خو هغه بل شارک پکې والوزېږي او د هغې ټوکرې ټوکرې شي. دغه خلک ډېر زیات خوشحاله شي او جشن مناوي چې موږ هغه شارک مړ کړو او اوس هم ختم کړو. خو دوی دا ټوله خوشحالي د لږ ټایم وه. موږ لاندې په اوبو کې هغه 500 وړه شارک ګورو چې د بل شارک نه ټوکرې راغونډوي او هغې خوري او ډېر په تیزۍ باندې د دې کښتۍ خواته را روان شي او د دې له کښتۍ پکې مات کړي او هغه هم په اوبو کې ودرېږي. دغه کس یو ځل بیا سټیرینګ سره رابطه کوي او ورته وایي چې ته نور پولیس راوغواړه چې زموږ مدد وکړي. سټیرینګ ورته وایي چې ته یېرېږه مه زه پولیس هلیکاپټر راغواړم چې دغه ټول خلک دلته نه بوځي. دغه شارک دغه کښتۍ ته یو ځل بیا ډغره ورکړي او دغه یو جنۍ پرېوځي. د هغې ملګری هم دې ته چې وګوري په اوبو کې ورپسې لاړ شي. دې دواړه په تیزه سره لامبو وهي چې دغه کښتۍ ته ځان ورسوي خو شاته نه ورپسې هغه شارک هم را روان وي. په کښتۍ کې موجوده هغه ډاکټر یو غټ غشی راخلي او دغه شارک پې وولي خو هغې پورې یو پړی هم وي او دغه پړی په غلطۍ سره د دې په خپې کې ګیر شي او دغه ډاکټر په اوبو کې لاندې رالاړه کړي خو دغه شارک خو پیل نه په دغه انتظار کې و او په دغه سړي باندې حمله وکړي او هغه هم هلته کې وخوري او مړه کړي. په کښتۍ کې موجوده هغه ټول خلک ډېر زیات ویریږي او دغه فکر کوي چې دې نه پس اوس زموږ نه مړ دی خو دغه سړی خپلو ملګرو ته وایي چې موږ خو دومره زر حوصله نه شو بېللی او هغې ته اسلحه او تومانچه ورکوي او ته وایي موږ ته پکار چې دغه شارک سره مقابله وکړو. او یو ځل بیا دغه شارک دوی پسې هغه کښتۍ خواته راځي او بیا دغه کس خپلو ملګرو ته اجازت ورکوي چې په دې باندې حمله وکوي. دوی ډېرې زیاتې ډزې په دغه شارک باندې وکړي په کوم باندې چې هغه شارک غوسه هم شي خو کله چې دغه ټول خلک هلته کې پولیس هلیکاپټر وګوري چې دې خواته را روان وي د اوبو نه شارک روزي او یو غټ ټوپ ووهي او دغه هلیکاپټر باندې راټوپ کړي او ځان سره لاندې اوبو ته رالاړوي او تباهي کړي. دغه شارک یو ځل بیا د دې کښتۍ ته را روان شي بیا دا سړی هلته کې بمونه روشت کړي او خپل یو ملګري ته وایي چې ته پې شاته نه یو جال لاړه کړه. خو کله چې شارک دغه جال ته را روان شي دا بل کس د اوبو کې لاندې راټوپ کړي او په دغه شارک باندې هغه بمونه ونښلوي او کله چې دغه شارک د دغه کښتۍ نه لږ لرې لاړ شي هلته کې یو غټه چودنه وشي او دغه ټول خلک ډېر زیات پریشانه شي. دغه فکر کوي چې زموږ هغه ملګری هم دغه شارک سره مړ شو خو په اچانکه د دې ملګری د اوبو نه بهر ته روزي او روغ وي او صحیح سلامت وي او کله چې دې د ملګري دا وګوري چې دا ژوندی دی هغې ډېر زیات خوشحاله شي او ډېر زیات جشن هم مناو کړي
او دغه شان د ټول مرګري یو ځای ولاړ وي او دغه خبرې کوي چې موږ یو شارک سره مقابله وکړه او دغه شارک مړ کو او موږ ته ژوندي پاتې شو.